پیل او مرغۍ. یو وخت په شنه او ښکلي ځنګل کې یو غټ پیل اوسېده. هغه هره ورځ د خپل زور ښودلو لپاره ونې ماتولې، بوټي تر پښو لاندې کول او کوچني حیوانات به یې له لارې شړل. ده به تل ویل زه د ځنګله تر ټولو زورور یم، څوک مې نشي ماتولی. یوه ورځ پیل د ونې لاندې تېر شو. هلته یوه کوچنۍ مرغۍ وه، د هغې ځاله. ده په بې احتیاطۍ قدم کېښود، ونې وخوځېدلې او د مرغۍ ځاله لاندې راولوېده او د هغې هګۍ ماتې شوې او مرغۍ چغې وهلې. پیل په خندا وویل ستا کوچنۍ ځالګۍ او هګۍ څه ارزښت لري، زه خو غټ یم او زورور یم. او روان شو. مرغۍ ژړل خو زړه یې له غوسې او عزم ډک و. هغې وویل زه به یوه ورځ در وښیم چې کوچني مخلوقات هم کله کله لویو ته سبق ورکولی شي. مرغۍ پلان جوړ کړ. لومړی خپل زاړه ملګري دارکوپ یا لاچرګټ یا لرګي ټولوونکی دغه مرغه ته ورغی. هغې ته یې وویل چې زما سره خو داسې وشول. هغه ورته وویل چې زما سره هم داسې کړي دي. هغه ورته وویل زه به درسره مرسته وکړم، خو یو پلان به جوړ کړو. بیا دواړه ولاړل د شاتو مچۍ خواته. هغې هم ورته وویل چې زما کورونه یې لوټلي دي. هغه ورته وویل چې راځئ یو پلان جوړ کړو. بیا د هغه وروسته دوی درې سره ولاړل چونګښې ته. هغې ته یې وویل، هغې همداسې ترې ناراضه وویله چې زما د حوض اوبه خړوي. نو وروسته دوی یو پلان جوړ کړ. په پلان کې داسې و، دوی ویل چې لومړی به د شاتو مچۍ ورځي، د پیل غوږ ته به ننوځي او هلته به اوازونه کوي تر څو په ده خوب راسي. وروسته به دارکوپ یا دا غټ مرغه چې کوم ده دا به راځي، دی به په سټ کې وهي تر څو درد پرې راسي. وروسته به چونګښه چې ده هغه اوازونه کوي چې دی ګډوډ سي د درد او د اوازونو د وجې نه. پیل د یوې اوږدې ورځې وروسته ستړی سو او راغی د یوې ونې لاندې پرېوت. نو لومړی مچۍ ورغله، د ده غوږ ته ننوتل او اوازونه نرم اواز یې کاوه چې په ده باندې د خوند احساس وکړي او ویده سو. کله چې دی ویده سو، دارکوپ یا دا غټ مرغه چې کوم دا راغی او دی د سټ په دې نرمه برخه کې ووهه تر څو درد پرې راسي او په ده باندې درد راغی. بیا وروسته چنګښې همداسې اوازونه شروع کړل. پیل له ویرې راویښ سو. کله چې راویښ سو نو نه پوهېده چې دا کوم دښمنان یې راغلي دي. هغه چغې ووهلې او منډې یې کړې، خو څوک یې نشي لیدلی ځکه د ده څټ خوږ سوی و او سترګې یې سرې شوې وې. پیل همدې وخت کې بیا هم بیداري وکړه. په دې درد او ویره کې پوه سو چې دوی زما سره داسې چل کړی ده. نو په همدې وخت کې د دوی څخه بښنه وغوښتل، یعنې ما معاف کړئ، ما څخه غلطي سوې ده، بیا به داسې نه کوم. دوی د ده د نورو حیواناتو د ده بښنه ومنل او ده ته یې معاف کړئ، خو ده ته یې وویل بښنه یوازې په خبرو نه کېږي، عمل نه هم وکړه، ته به موږ ته بېرته زموږ ځاله او د نورو حیواناتو سره به مرسته کوې. پیل هم دا ومنل او د دوی سره یې مرسته شروع کړل او دوی په خوشحالۍ ژوند کوه. دا کیسې سبق یووالی، هوښیارتیا او مهرباني له زور او غرور ډېر ځواکمن دي.